السلام علیکم. زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې ته چې دی نو تاسو خوش آمدید وایم. دا پښتو ټي وي چینل چې دی دا ما ډېر وخت شو چې دا ما جوړ کړی دی، خو دې باندې ما کار لا په دې نه شروع کړی چې پراپرلی انشاءالله په دې باندې به زه کار شروع کوم او دې دپاره سټاف کوشش کوم لګیا یم مکمل هغې نه پس دې باندې به پراپرلی ویډیوز راځي ستاسو انشاءالله ډېر په حقایق سره زما کوشش به دی بلکې زه به دا ویم چې زما تربیت دا دی چې انشاءالله دروغ نه به بالکل خلاف خبرې دروغ به نه پکې زما په هر یو ویډیوز کې به انشاءالله صداقت زما به پوره کوشش دی چې انشاءالله تاسو ته صحیح متصدق خبر چې دی هغه زه تاسو له درکړم، بالکل تصدیق شده خبر چې دی تاسو مخې ته راولو. اوس تاسو پته ده چې د پټرولو مسله جوړه شوې ده د 75 روپو نه چې دی ډایرکټ 100 تکو پهلا چې دی یو سل 14 روپۍ لیټر بیا چې دی 15 تکو او بیا چې دی 100 تکو. تاسو پته ده چې د ندیم بابر چې دی هغه د پټرولو مسؤلیت چې کوم دا یو وزیر دی د خپل چې کوم اورینټ کمپنی ده د پټرولیم مسؤلیت چې کوم د خپل کمپنی ده نو په کمپنو کې ټول نه کرپټرین چې کوم ده هغه د ندیم بابر ده. د هغې په باوجود چې د عمران خان دا غلطي کړې ده چې دی اخیستی دی نو دا خو داسې کس دی چې د نه څه پلانینګ کړی دی. پټرول داسې اچانک نه دي ارزان شوي. سعودي او د رشیا چې کومه مسله جوړه وه په هغې کې خو ډېر ورځې تېرې شوې وې. ډېر ملکونو چې دی ډېر زیات پټرول چې دی هغه سیف کړل ځان سره هغې ځان سره وساتله او پاکستان چې کوم دی هغې کې ندیم بابر صاحب هغه ټایم ودو هغه چې کوم دی نه څه پلانینګ کړی و نه څه دغه کړی و. دویمه غلطي یې دا کړې ده چې کله څه ټایم دا پټرول ارزان شو نو دی چې کوم دی په امپورټ باندې یعنی راغوښتو باندې چې دی پابندي یې ولګوله نو بیا دی په ټي وي ټاک شوز کې چې په څه ټایم راغی کې به ناسته نو دی به دا ویل چې یاره موږ سره ځای نشته، موږ سره د سیوینګز لپاره ځای نشته، موږ سره د پټرولو بچ کولو لپاره ځای نشته. ثابت ملک دی د پاکستان دی او دوی سره د ساتلو لپاره ځای نشته. دویمه مسله دا ده چې کله پټرول اوس ګران شله نو پټرول پمپ والا هم د خدای فضل دی هغه هم داسې مؤمن مسلمانان نو زیاتر زه ټول نه یادوم خو زیاتر پکې داسې وو چې هغې چې کوم دی پټرول به نه ورکوله او بیا ډېر پکې چې کوم ورکولم نو چې چا سره به موټر و هغه له به د 100 نه زیات نه ورکول، ډېرو علاقو کې 500 نه زیات به نه ورکول او چې چا سره موټرسایکل و هغه له به 200 او د 300 نه زیات نه ورکول. نو دغه مسله چلیده پاکستانیانو د دې نه څه خوند واخیستو نه دا یو ریکارډ چې په 50 روپۍ باندې لیټر دی خو هغه لیټر چې کوم دی هغه مکمل پاکستانیانو د دې خبرې نه فایده نه ده اخیستې او په دې کې چې کوم دی دوباره اوس سلو ته راواوړېده. نو بهرحال دغه مسله جوړه شوې ده دې باره کې انشاءالله عوام سره خبره کوو ګورو چې دا څه وایي عوام څه وایي. ډېره علیکم حاجي صاحب. وعلیکم سلام. ستاسو نوم جي؟ ظهیر الدین. لږ د کیمرې طرف ته مخامخ شئ جي دا کیمرامین ولاړ دی. حاجي دا پټرول چې کوم دی دا پهله 75 روپۍ ته 15 ته راکوشو بیا چې دی اوس بیګا بیا سلو ته راغو دې باره کې تاسو څه وایي؟ جی چې په ارزانو نه خرڅول بالکل جی خواستونه ته کوم پټرول چې نشته او چې ګران شول نه ټینکې راغلی ده او نه شی راغلی پټرول ځمکې نه راووتل او هماغه پمپونه به وي هماغه چې هماغه ځمکې نه راووتل بالکل جي هغه چې کتارونه ولاړ وو نه هغه نه وو جي. او زه چې تقریبا زه دا ویډیو دپاره زه چې راتلم جي نو تقریبا ما به کافي پمپونه چې دی هغه ما کراس کړي وي او چې په کم پمپ باندې زه راتېرېدم نو ما چېرته یو بندګار ونه لیدو چې هغه انتظار کوي او د دې ورکران چې دی هغه ولاړ دي د خیره سره هماغسې خپله ډیوټي ورکوي او ورکران چې کوم دی هغه چې څنګه کس راشي پټرول ورته واچي او لاړ شي. داسې صحیح ده جي صاحب؟ داسې صحیح ده بالکل ټول ځي پمپونو کې همدغه حال و جي راغلو پټرول نشته تشول پټرول نه راکوي. حاجي صاحب دې سره خو به چې دا ګراني راشي دې باره کې تاسو څه وایي؟ نو ګراني نه څنګه نور بدله ګراني ده نور څه دی موږ خونه ورانه کړه ګراني بالکل جي دا خو صحیح وایي جي. چینی په 80 روپۍ کیلو بالکل غوړي په 3000 روپۍ ټاپو لاس لیټره بالکل لا څوک اخیستی شي. سمه خبره موږ وایو چې غریب یې دومره وسم نشته خو څه وکړو. دا خو جي دا اصل کې د یو لیډر ایماندار کېدل دا کافي نه دي
که زه دا ووایم چې یاره عمران خان غل دی نو زما په خیال دا به د پی ایم ال ان والا زړه کې دا وایي که کمنټس کې هر څه وایي خو زړه کې به دا وایي چې خپله غل نه دی ټیک ده که زه دا ووایم چې یاره هغه د پاکستان خلاف دی نو دا به پی ایم ال ان جی وای دا هر یو کس به په خپل زړه کې وایي چې دغه دی د هغه په ایماندارۍ څه شک نشته دی خو هغه به د کوم ځای نه داسې لیډران راولي داسې منسټران به راولي چې هغه به د پاکستان د عوامو په حق کې به وي هغه به ارزاني راولي او هغه به هر څه راولي بهرحال انشاءالله تاسو موږ سره اوسئ موږ کوشش کوو چې نور کسان واجي صاحب تاسو ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ستاسو نوم دی نعیم جان مې نام دی جی نعیم بھائی دا راته ووایئ چې دا پټرول پهله ارزان شو بیا ګران شو نو دې باره کې تاسو څه وایي اصل کې جی دا پټرول چې کله ارزان شو نو د هر ځای نه ورک شو او چې اوس په بیګانه اعلان شوی دی که نه جی نو په هر پټرول پمپ کې پټرول وفر مقدار سره دستیاب دي نو چې کله پټرول ګران شي یا ډیزل ګران شي نو هغې سره ټول هر څه ګران شي یعنی مارکیټ ته چې کم شی رارسي په روپۍ نو هغه په 2 روپۍ رارسي نو دې سره به ټماټر سبزیانې یا فروټ دا هر څه به ګران شي د دې اثر به په غریبو عوامو گزار شي بالکل دا خو صحیح وایي جی نو حکومت ته دا دغه و چې یاره ګرانۍ دي خو 25 ډېر شی دی که نه کله کم مقدار سره یې ګران کړی وي نو زه بیا به هم څه نه څه عوام ته ریلیف میلو شي او څه لاکډاون والي دي څه پکې دا شوه نو کیسه ډېره ورانه شوه ډېره مننه ستاسو جی ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم جی زما نوم ریاض دی جی ښه ریاض بھائی دا راته ووایئ چې یاره دا پټرول اوس بیا ګران شو 25 روپۍ بیا ګران شو اوس خو دې واچول درته به پته لګېږي ٹھیک ده که نه 1.97 چې دی د 2 لیټرو تاسو نه 200 روپۍ 1.97 نو دا پټرول چې ارزان نو څه حساب و لکه میلاو شوي درته نو والله جی ارزانو بیا خو ښه کړي دو کله به هم 150 نمبر و کله هم 100 نمبر و کله به هم 100 نمبر و اوس چې ګران شو نو دا یې مخامخ ولاړ بس دارې کې راته واچولو ځو په 100 روپۍ لیټر دی نو اوس بس تاسو ته ښه معلومه ده جی نو ظاهره خبره ده د دې خو به په سورلو باندې هم فرق راغلی زما په خیال دوی به تاسو نه د مخکې نه پیسې زیاتې ظاهره خبره ده چې هلته کې هغه خرچه کېږي نو تاسو نه خو به هم زیاته لي بالکل جی 40-50 روپۍ د هغې نه اوس اضافي د کرایه موږ ورکوو مطلب دا خو په عوامو باندې به هم بوج راځي ډېر زیات بوج دی ډېر زیات اثر پرې پرېوځي عوامو باندې ټول دغه خو عوامو له راځي که نه ظاهره خبره ده بالکل او هر څه ورسره دغه کېږي خو اثر ټول بیا هم په عوامو باندې پرېوځي جی ډېره مننه ستاسو جی ډېره شکریه السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم جی زما نوم ریاض دی جی ښه ریاض بھائی دا راته ووایئ چې یاره دا پټرول اوس بیا ګران شو 25 روپۍ بیا ګران شو اوس خو دې واچول درته به پته لګېږي ٹھیک ده که نه 1.97 چې دی د 2 لیټرو تاسو نه 200 روپۍ 1.97 نو دا پټرول چې ارزان نو څه حساب و لکه میلاو شوي درته نو والله جی ارزانو بیا خو ښه کړي دو کله به هم 150 نمبر و کله هم 100 نمبر و کله به هم 100 نمبر و اوس چې ګران شو نو دا یې مخامخ ولاړ بس دارې کې راته واچولو ځو په 100 روپۍ لیټر دی نو اوس بس تاسو ته ښه معلومه ده جی نو ظاهره خبره ده د دې خو به په سورلو باندې هم فرق راغلی زما په خیال دوی به تاسو نه د مخکې نه پیسې زیاتې ظاهره خبره ده چې هلته کې هغه خرچه کېږي نو تاسو نه خو به هم زیاته لي بالکل جی 40-50 روپۍ د هغې نه اوس اضافي د کرایه موږ ورکوو مطلب دا خو په عوامو باندې به هم بوج راځي ډېر زیات بوج دی ډېر زیات اثر پرې پرېوځي عوامو باندې ټول دغه خو عوامو له راځي که نه ظاهره خبره ده بالکل او هر څه ورسره دغه کېږي خو اثر ټول بیا هم په عوامو باندې پرېوځي جی ډېره مننه ستاسو جی ډېره شکریه السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو نوم جی خان صاحب نوم یې جی خان صاحب دا راته ووایئ چې یاره د پټرول مخکې ارزان و ډېر زیات ارزان و بیا د هغې نه پس دا دی اوس بیګا چې دی اعلان شو 25 روپۍ چې دی دا بیا ګران کړ دې باره کې تاسو څه وایئ یاره جی د دې باره کې مونږ دا وایو که نه چې یکم دې ارزان کړه نو چې هغې لا ګران ښه و چې ارزان یې کړه الټا زموږ غریبانان خلک دي هغې له الټا نور هم تکلیف ورکړه میلاوېده به هم نه کم پمپ کې وانیم کم میلاوېده هغې له به چې ورغله کم از کم 300-500 روپو له به زیات نه اچول نو هدې له ګران پټرول په دې وجه هم خو نو کم از کم میلاوېده خو به که نه زموږ ډېر مزدوران رویان چې کوم وو هغې ټول د کاروبارونه ورسره ډېر روزګار ورسره خراب شو زموږ غریبانو ولاړو ډېر ګران پټرول ښه و
او اوس خو هغه چې کوم پټرول ارزان شو او که فرض کړه یو ګاډي والا راځي او هغه پهله کمه کرایه اخیسته اوس که زیات وي نو هغه به هم مسله وي نه جی که پټرول ارزان شي هغې هماغه کرایه نه اخلي چې ګران شي الټه کرایه نه زیاتې کړي او چې ارزان شي هماغه کرایه نه اخلي چې کومې ګران او دا خو د مسلمانۍ تقاضا ده دا زموږ مسلمانۍ تقاضا ده. ډېره مننه ستاسو چې ډېره شکریه مننه. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ستاسو نوم جی؟ زما نوم جی محمد نوید دی. اچھا نوید صاحب دا راته ووایي چې یاره د پټرول پهله 116 روپۍ و بیا 75 روپۍ شو بیا 100 روپۍ دې باره کې تاسو څه وایي؟ زه خو چې دا وایم بسم الله الرحمن الرحیم خبره چې دا کوم چې زه په لاره تېرېدم خو ستاسو دا خبره مې واورېدې ما راشه دې مناسبت سره به زه مې څو خبرو کوم او د ملک حالات خو یو خو مونږ باندې داسې بیماري او وبا راغلی ده چې د هغې سره هر یو ملک نه بلکې ټوله دنیا ورسره چې په لړزان ده او په تکلیف ده او د هغې سره بیا بل اړخ ته چې موږ وګورو نو لکه تیل ارزان شو تیل ګران شو تیل ارزان شو تیل ګران شو او کله چې ارزان شي نو زموږ د پمپونو والا روریان چې دي لکه ډیلران چې کوم دي مشران ډېر خوشحاله چې کله ګران شي نو ښه خوشحاله او چې کله ارزان شي نو بیا په عوامو باندې بس بیا کاتی کړي او بیا بندې کړي نو زه دا وایم چې لکه ګورنمنټ هم ټیک ده چې مطلب بعضې وخت دغه کوي یو خبره کې لکه زیاتې وکړي عوامو ته ریلیف ورنه کړي او بعضې وخت چې ریلیف ورکړي نو بیا دې پې مطلب دا چې په عوامو باندې هغه ریلیف هغه څه چې هغه فایده ده هغه بنده کړي نو لهذا دا شی مطلب عوامو ته هم مطلب یو فایده پکار ده مونږ هسې هم ډېر حالاتو خراب کړي وو او مطلب چې آینده لپاره مطلب مونږ نور د نقصان نه د دغه نه مطلب بچو او دغه عوام ځکه چې پاکستان عوام چې ډېر غریب دی او هغوی ته څه فایده ورسي مطلب ستاسو دا دی چې یاره که ګورنمنټ موږ له څه فایده راکوي نو هلته کې بیا لاندې چې کوم ادارې دي یا پمپونو والا شو نو پمپونو والا بیا هغې ته نه پرېږدي هغوی بلکل چې همدا شان ده چې هغوی بیا عوامو ته فایده نه ورکوي لکه اوس ما وکړه چې خپل دلته کې د یو څو پمپونه دي چې هغوی خلکو ته تیل ورکول او پر یو کافي لیمټ سره به ډېر زیات خلک ورته ولاړ چې په رش باندې به چې خلکو به ورته کتل نو هم به حیران شو چې دا څه چل دی بیله لګېدلې که څه چل دی او بعض داسې پمپونه چې هغوی سره ښه ډېر تیل به وو او هغوی به ډرمونه لګولي چې موږ سره تیل نشته ولې هغه تیل اوس به په هغه پمپونو کې لکه رش اوس به هغه پمپونه چې کوم چا تیل نه ورکول او هغه به اوس کولو شي هغه به کولو شي او هغوی به ښه خوشحاله او هغوی به چې لکه په خپله فایده به خوشحالي او د عوامو په ریلیف باندې به دغه نه خوشحاله بني چې مطلب ما ته فایده چې راله او ما ته فایده وشوه نو او مطلب چې ما ته زم یو عوامي قسم که نه زم چې یو عوامو کې راځم ما ته چې فایده نو زه هغوی به په دې نه خوشحاله هغوی به خپله فایده ګوري چې هغوی ته مطلب خپله فایده وشي بالکل جی دا خبره ستاسو 100% صحیح ده ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه مهرباني السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم جی؟ نثار احمد. نثار صاحب دا راته ووایي چې یاره د پټرول پهله 116 روپۍ و بیا 15 شوله اوس بیا چې دې 100 ته ورسېده دې باره کې تاسو څه وایي؟ یاره جي دا خو تاسو ډېر ښکلی تپوس موږ نه وکړو مونږ خو د عمران خان نه ډېر امید او تمه ساتله چې یاره جي عمران خان به د غریبو عوامو سره ډېر مرسته وکړي او ډېر تعلق دغه به تعاون به ورسره وکړي خو مطلب یې چې وروسته ورځه بدتري راځي او د غریب سړي لپاره دغه نشته څه مطلب یې تعاون ورسره نشي چې یاره مرسته ورسره وکړي یا ورسره منډه ووایي پټرول مطلب یې چې وروسته ورځه مخ په بره روان دي ارزانېدل نشته وړو ته جي وګوره مونږ خو د الوګانو د وړو پسې پوره پټرول هم راته ګران شو نو غریب سړی چې ډېر چې کم دی جي په منډه او پریشانه دی الوګان ټیپر او د ټماټر دا خو ارزان شوي وو که نه خو د پټرول سره به کیدی شي بیا ګران شي الوګان جي والله چې رښتیا راباندې وایي چې عمران خان حکومت راغلی چې الوګان هم ولګي خوړ دي ځکه چې په شپېته او په اتیا روپۍ کیلو یې ورکوي نو هغه به غریب سړی څه وخوري هغه خو پرې هغه خو جي غټه خبره ده نو برای مهرباني کړکې مونږ د عمران خان ته دا درخواست ورکوو چې یاره د غریبو عوامو دپاره چې کم دی کم از کم تعاون دې ورسره وکړي بالکل نو څه مطالبه ده څنګه تعاون غواړي تاسو مونږ تعاون دا غواړو چې مونږ نور څه تعاون نه غواړو خو مطلب یې چې دا مهنګۍ لږه ختمه کړي مهنګۍ دې کمه کړي په غریب سړي باندې بالکل صحیح وایي ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني